ای پیغمبره کله چې تاسو خلک ښځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغو ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړئ او د عدت زمانه سمه پوره وشمیرئ او له الله نه وویریږئ چې ستاسې پروردګار دی د عدت په زمانه کې مو تاسې هغوی د هغو له کورونو څخه باسئ او نه د هغوی په خپله وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدۍ مرتکبې شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپله ظلم وکړي ته نه پوهیږې ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په ښه توګه په خپله نکاح کې وساتئ یا په ښه توګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسئ چې له تاسې نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدي سمه صحیح د الله لپاره ادا کړئ دغه خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصیحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمانه هم نه رسیږي څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي دی الله د خپل کار پوره کوونکی دی الله د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده او ستاسې له میرمنو څخه چې کومې له حیضه ناامیده شوي وي د هغو په باب کې تاسې شکمن شوي یې نو درته معلومه دي وي چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو ښځو دی چې لا تر اوسه یې حیض نه وي راغلی او د حامله ښځو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي څوک چې له الله نه وویریږي د هغه په کار کې هغه اسانتیا پیدا کوي